سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. دوستانو، په دغه ویډیو کې مې تاسو ته دغه طریقه راوړې ده. که ستاسو په یوټیوب کې ویډیوګانې په خپله پلی کېږي، یعنې په خپل سر باندې سټارټېږي، چالان وي، نو تاسو ویډیوګانې څنګه بندولی شئ. نو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې دغه طریقه درښیم، د بندولو طریقه او د نیټ مصرف هم بچت کړئ. ستاسو نیټ به هم کم مصرف کوي. دوستانو، نو راځو ویډیو شروع کوو. دوستانو، تر ویډیو د مخه مو که زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی، زمونږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره. په دغه ویډیو کې دوستانو تاسو لیدلی شئ چې زمونږ په یوټیوب کې ویډیوګانې په خپل سر باندې پلی کېږي. که تاسو یوټیوب کې هم دا شی په خپل سر باندې ویډیو پلی کېږي، دغه تاسو ته ښکاري، نو دغه څنګه بندولی شو. دوستانو، نو کله چې تاسو یوټیوب ته راغلی، یوټیوب کې دوستانو دلته تاسو په دې خپل هغه باندې به کلیک وکړئ، چینل باندې په خپل ایمیل باندې به دلته کلیک وکړئ. دلته به راسئ. کله چې دلته راغلی، دلته دوستانو تاسو به په سیټینګز باندې کلیک وکړئ. سیټینګز ته چې کله راغلی، دلته به دوستانو تاسو لومړی آیټو پلای ته راسئ. آیټو پلای دلته دوستانو تاسو لیکلي دي آیټو پلای نیکسټ ویډیو، دغه به تاسو بند کړئ. دا چې کله بند کړ، بیا به تاسو د دې څخه بیک شئ. دلته پاس یو لومړی آپشن ده جنرال، په دې به کلیک وکړئ. بیا به دوستانو دلته تاسو ته لیکلي وي پلای بیک اینډ فیډز، په دې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو دغه تاسو ته ښکاري الویز ده، الویز آن، دغه الویز آن به تاسو دوستانو آپ ته کړئ. کله هم چې آپ هم کړ دوستانو، نو ستاسو کار خلاص شو. اوس ستاسو نیټ مصرف هم کم کوي او ستاسو نیټ به هم زیاته خرچه نه کوي. نو تاسو ویډیوګانې به هېڅکله هم ستاسو د اجازه څخه بغیر نه پلی کېږي په یوټیوب کې. نو دوستانو، دغه تاسو کتلی شئ چې ویډیوګانې اوس هېڅکله هم په خپله خوښه نه پلی کېږي. که تاسو کومه ویډیو غواړئ چې ویې ګورئ، هغه ویډیو باندې کلیک کوئ، تاسو یې په خپله خوښه باندې هغه ویډیو کتلی شئ. نو دغه طریقه وه دوستانو د ویډیوګانو، د یوټیوب د ویډیوګانو د خپله پلی کېدو بندولو طریقه. هیله لرم چې دغه طریقه به ستاسو خوښه سوې وي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. کومه پوښتنه لرئ کمنټ کې راته ووایاست. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو پورې د الله په امان، ښې چارې، ښه وختونه، الله مو مل شه.